خان بابا د اوربند په ورځو کې په کابل کې په جمعات کې دماکه وشو، د دې په حق له تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د اوربند په ورځو کې چې دی نو په کابل کې په جمعات کې دماکه شوې ده پرون که نه. ګورئ په دې خو د ډېر وخت نه موږ لګیا یو چې په دې پښتنه خاوره چې د دې په وسایلو په دې خاوره په دې د پښتون په اولني حق چې کم قابض درېمګړی دی، هغه به کله غواړي چې د پښتنو په منځ کې سوله وشي، د پښتنو په منځ کې چې دی نو هغه امن راشي، پښتانه سره متحد شي او په خپله خاوره هغه د پښتون د یووالي، امن او پرمختګ په لار روان شي که نه. نو اوس پکار دی چې کم از کم اوس پښتانه چې دی دا ویښ شي او دا وپېژني چې درېمګړی څوک دی. درېمګړی ښه ښکاره ده چې پنجابی دی، ازبک دی، تاجک دی، فارسی دی، دوی به کله غواړي چې د امونه تر اباسي نه په دې خاوره باندې هغه امن راشي، پښتانه سره یو شي. ځکه چې که پښتانه سره یو شول، امن راغو، نو په جمهوري توګه هم چې دی نو په دې خاوره باندې اولنی حق د پښتون راځي. نو د عقل نه پکار دی چې اوس پښتانه کار واخلي او راویښ شي. پکار خدا ده چې د دې حکومت او د امارات د جنګونه مونږ چې دی نو د دې خاورې دپاره پرېږدو، د دې قوم دپاره پرېږدو او دې درېمګړي ته یو ځای شو. اوس وخت داسې دی چې د دې نه بغیر نه کېږي. نو د خپل انا، د خپلې چوکو، د خپلې دغه د دې هغه نظریو د لږه قرباني که مونږ ورکو او خپلو کې یو ځای شو، موږ پښتانه چې دی د خپلو کې یو ځای شو دې درېمګړي ته، نو یقین وکړئ چې امن به زموږ شي، یووالی به زموږ شي، پرمختګ به زموږ شي. د دې خاورې قسمت چې دی که نه دا به ښایسته شي. د بده مرغه د دې خلکو هغه ګټه چې ده که نه، د دې خلکو هغه بدماشي چې جوړه ده، نو هغه زموږ په دې خپل منځ کې چې دی جنګ دی. نو زه د مخکې م کړي دي، کوشش مې کړی دی او اوس هم چې دی نو د زموږ چې دا پښتانه د یو بل سره په جنګ دي، که هغه د حکومت په نوم دی او که د طالب په نوم دی، که بل څوک دی، که د مجاهد په نوم دی، که د هر څه په نوم دی، نو زه یم چې یاره د پښتنو خپل منځ کې دا وجنه، د خپل منځ کې دا جنګ چې دی که نه، دا بل ته فایده ده او په دې خاوره د بل د حکومت ته لاره جوړوي، د بل د قبضې ته لار جوړوي، د بل غاصبیت ته لار جوړوي. نو خدای ته وګورئ او زه به دې پښتنو ته چې کوم د خپلو کې به جنګ دي مینت وکړم او دغه به ورته وکړم چې یاره د دې خاورې دپاره، د دې قوم دپاره، د دې د امن دپاره، د یووالي دپاره، پرمختګ دپاره چې دی نو خپلو کې سره یو شئ. درېمګړی وپېژنئ. دا درېمګړی چې تر څو پورې مضبوط وي، هیڅ کله چې دی په دې خاوره باندې امن نشي راتلی او د مضبوطیت تر هغې پورې ده تر څو پورې چې موږ په خپلو کې په جنګ یو. نو زړه خو په هر دغه باندې خوږېږي. بعضې خبرې داسې چې هغه انسان بالکل هغه دغه حواس ودري چې د پښتنو وجنه کېږي که نه. نو حقیقت دا دی چې زه خو داسې شم چې لکه بالکل هغه سوچ مې ودرېږي چې یاره دا سو کو سو نه کو. هلته مسله دا ده چې یوم لږ د خپل دغه نه راښکته کېدو سوچ نه کوي. نن چې دی، نن یو سره هم چې دی د خپلې خاورې، د خپل قوم، د خپل وطن د دې هغه جوړ دغه نشته دی، مینه نشته دی. نو الله دیو کې چې د دې په زړونو کې چې دی نو دا مینه را پیدا شي
او د دې خاورې د خاطره د دې پښتون قوم د خاطره د دې د یووالي امن او پرمختګ د خاطره د درېمګړي ته د یو شي د دې نه بغیر نه کیږي د دې نه بغیر چې دی نو دا ځکه چې هغوی ته پته ده چې زمونږ ګټه د دوی په خپل منځ کې د جنگ کې ده نو تر څو چې زموږ په منځ کې دا اور لګېدلی وي تر هغې به چې دی نو د دې بدماشي به وي د دې غاصبیت به وي د دې زموږ په اولني حق به د دې قابض وي د دې مزید او که چېرته موږ په خپلو کې یو شو نو بیا به جمهوري توګه هم چې دی نو دا زموږ حق دی چې په پښتنه خاوره به اولنی حق د پښتو پښتون وي مسله دا ده چې نن خو چې دی که یو اړخ ته چې دی نو پښتانه دي بل اړخ ته د پښتانه دي خو په منځ کې چې دی د هغوی هغه د درېمګړي هغه کردار دومره غټ دی دومره مضبوط دی چې هغه خپلو کې یو ځای کېدو ته نه پرېږدي نو بهتر بدای ښه به دا وي چې یاره اوس دوی په خپل سترګې وغړوي او دا درېمګړی وپېژني او د درېمګړي ته یو ځای شي پخوا به چې دی نو دا مونږ اورېدل چې یاره پښتانه چې دی که هر څومره خپلو کې بد وي خو باراني ته یو کېږي دغه ته دشمن ته یو کېږي او حقیقت دا دی چې د امونه تر اباسي نه درېمګړی دا پنجابی ازبک تاجک فارسی دی دا اوس حقیقت پیژندل غواړي پښتنو ته دا خاوره چونکې دا خاوره چې ده که نه د امونه تر اباسي نه دا د پښتنو برخه ده د پښتون قوم برخه ده دا خاوره چې دا نو د پښتونستان دی په دې که امن راوستی شي په دې که دغه کېدی شي نو دا د پښتنو په خپل منځ کې هغه اوربند سره به راځي که په خپل منځ کې د دې اوربند راغو او سره یو شول د درېمګړي ته نو سوال نه پیدا کېږي چې په دې خاوره باندې د امونه تر اباسي نه د پښتون اولنی حق را نشي امن را نشي پرمختګ را نشي خو بده مرغه چې اوس هغه خبره ده چې د پیشو ته به دا ټلی څوک اچوي د غاړې ته که نه نو امید در به دی چې هم په دغه شانتې په مینتونو زارو ځکه چې اوس څوک هغه خپلو کې سره په جنگ پښتانه په الله دیو کې چې دوی دا سترګې وغړېږي او د دوی عقل کار وکړي بس دعا کولی شو الله دې ورته سترګې وغړوي مننه الله به